السلام علیکم دوستانو، ښه یاست؟ جوړ یاست؟ ټیک ټاک یاست؟ په خیر یاست؟ زه تاسو ته رانه مسافر جانان غمګین څه ووایم. یو تاسو ته کوم چې یو خبره وکړم او غوږ پر ونیسئ چې دا زما د عشوقۍ د بیانې اړه دی. غمونه راکا اشنا په زړه باندې داغونه راکا، تا ته اختیار دی یاره څه چې کوي، خیر دی په مخ باندې پړکونه راکا. ستا د هجران لمبو مې زړه زخمي کړ، بېادبي دې معافي، څکمه شراب لاس کې جامونه راکا. د مرګ په وخت کې پرې کفن ګنډمه یو څو د زلفو نه تارونه راکا. زه خو دې یار یم څه دښمن خو دې نه یم، په خلا شه لاس کې دې لاسونه راکا. وی ته یو سل ځلې خفه شوې، ما یو سل ځلې په خلا کړې، زه چې یو ځلې خفه شوم تا د ژوند لارې جدا کړې. وی مصوره یو تصویر رانه تیار کا، زه به نښې درلېږم ته جوړ مې یار کا. سرې شونډې د طوطي په شان خبرې، تورې زلفې په سپین مخ کتار کتار کا. وی دا تصویر چې کله یار مې مکمل شي، رحمان بابا وی ما رحمان ورته په خپو کې ورګزار کا. وی لیلا بنګل کتابونه سکول ته نه ځي، چا پرې کړي تعویضونه سکول ته نه ځي. ملګرو نصیحت ورته لږ وکړئ، ټول یې مات کړل قلمونه سکول ته نه ځي. او زه تنها خفه په دې یم، اوس به بند شي دیدنونه سکول ته نه ځي. وی د ګودر په غاړه ناست وم خلکو وویشتم په کاڼو، یار مې چغې کړې ازار به درته وکړي ظالمانو لیونی دی. وی ما ته هر څه وایه خو بس دې زړه ته مې څه مه وایه، دا مې د جانان تشو غمونو له ساتلی دی. بل شعر دی وی نه مې شي پرزو د جهنم په سرو ورونو کې، او ربه د یورپ جنکۍ ټولې مسلمانې دي. السلام علیکم ورحمت الله. چې تاسو ته دا ویډیو د میرآباد مسافر جانان د زړه دپاره تاسو دا واورئ چې زه په دې زړه باندې ډېر زخمي یم، خو څه ووایم په دې دنیا کې پر چا باندې د دې سوي زړه بیان وکړم. خدای دې هغه کوي چې د عاشقانو خیر پکښې وي. او موږ خو مسافر یو، د غمګین مسافر. تاسو ته سلامونه کوم چې خوشحاله اوسئ.